بعد سبايا وسمداني تا سلام فالله بندگران قریشی تا سلام قریشی. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. صدق الله العظيم. سورة النبأ مكية وهي 40 آية وفيها ركوعان. سورة النبأ مکی سورت تے سلویخ آیاتون دی او 2 رکوع دی. پیغمبر علیہ السلام تا چې د قیامت په باره کې آیاتونه نازل شو، د قیامت برازي او په هغې کې به دا تمام مخلوق را جمع کېږي او الله ته به مخامخ کېږي، حساب کتاب به کېږي، چاله جنت او چاله دوزخ به وي. نو د کافرو به په خپلو مجلسونو کې خبرې کولې چې د قیامت دا ذکر خو د قرآن کې ډېر اهمیت سره ذکر شوی دی، خو دا شی زموږ ذهن اخلي نه، او دا قیامت نشته، داسې ګپ شپ دی. نو چا به انکار کو چې قیامت نشته، او چا به تصدیق وکړي چې او قیامت شته. خو چې شته دی نو بیا دا عذاب بچاله ورکیږي، ثواب بچاله ورکیږي، روح لا که بدن لا که دواړو لا که یو لمنا دقه اختلافات شروع شو. او څوک وی وایي که نه صاحب قیامت چې ته سات په سات یا قیامت به کلی راوله قیامت که نه هسې وی نو شته دی نه. نو دا قسمه خبرې کېدې، نو دا آیاتونه الله پاک نازل کړل. عم يتساءلون، دا عم دا عن او ما 2 لفظونه دي. ما استفهام د پاره د تپوس د پاره راځي، نو بیا عمتنا جوړ شو. دا خلق خپل منس کې د سپه باره کې سوال او جواب کوي. عم يتساءلون، دا دوی د سپه باره کې یو بل سره تپوس کوي. نو خپل الله جواب ورکوي عن النبأ العظیم، دا ډېر لوی خبر په باره کې د قیامت په باره کې تپوس کوي. الذي هم فيه مختلفون، چې دوی د قیامت په باره کې مختلف دي، چې قیامت به وي او که به نه وي او څنګه به وي، دغه اختلاف کوي.
نو دې قیامت کې د تپوس پختنه او د اختلاف گنجائش نشتا. دا یو یقیني شی دی او په خپل سترګو به دا مخلوق وویني چې د سنه انکار کول ناغه به ارس وویني. عما يتساءلون د سشي په باره کې یو بل سره خبرې کوي تپوس کوي. عن النبأ العظیم د یو ډېر لوی خبر په باره کې تپوس کوي. نبأ په خپل خبر عظیم ته وي او عظیم سره ذکر دی. الذي هم فيه مختلفون هغه قیامت چې داغه په باره کې دوی اختلاف کوي. کلا سيعلمون ثم کلا سيعلمون. هرگز دې کې انکار نه دی پکار، اختلاف او تپوس پختنې پکې نه دی پکار، او دا خلق د اختلاف نه منې کېږي. کلا هرگز دوی نه منې کېږي. سيعلمون زر دې چې دوی به پوه شي، قیامت براشي، دوی به په خپلو سترګو وویني، په خپلو غوږو به هر څه واوري، په خپل بدن به په هر څه راشي. نو د قیامت منظر به را مخکې شي، نو د سوال او د جواب او د اختلاف به هیڅ حیثیت پاتې نه شي، حقیقت به ور معلوم شي. کلا هرگز دوی نه منې کېږي د اختلافا. سيعلمون زر دې چې دوی به پوه شي. ثم کلا سيعلمون بیا بالکل داسې نه ده، د اختلاف نه دی پکار، دوی به پوه شي. الم نجعل الارض مهادا آیا موږ نه ده جوړه کړې ده ځمکه مهادن بچونا. الم نجعل الارض مهادا آیا موږ نه ده جوړه کړې ده ځمکه مهادا بچونا چې دا خلق په اطمینان باندې په دې آرام کوي، ګرځي را ګرځي، خپل کاروبار پې کوي. الم نجعل الارض مهادا آیا موږ نه دي ګرځولې دې ځمکې لره، نم ده جوړه کړې دا ځمکه مهادا بچونا. والجبال اوتادا آیا موږ نه دي ګرځولې دا غرونه اوتادا میخونه. دا ځمکه چې الله پیدا کړله نو په دې باندې یو قسم پریشان کن حرکت و زلزلو پہ او دغه حرکت د دې نه بندېده. نو یو ځل الله پاک په دې باندې دا درانه درانه غرونه پہ پیدا کړل او دا غې نه پس د دې ځمکې دا حرکت قلار شو. وی دا فرشتي ورته حیرانې پاتې شوي چې دا لویه ځمکه د څومره لوی زلزلو په دې باندې اضطرابي پریشان کن حرکاتو په دې کې څنګه قلاره شو. دا غر خو ډېر مضبوط قوت والا دی. نو فرشتو دا الله دا تپوسو که چې د دې غر نه زیات قوي مخلوق بل شته؟ وی او وی هغه اوسپنه ده. غر چې هر څونه مضبوط دی خو چې دا اوسپنه ورته ونیوی شي نو ټوټې ټوټې یې کي. بیا وایي چې د دې اوسپنې نه زیات قوت والا بل مخلوق شته؟ ویل او هغه اور د اوسپنه که هر څومره مضبوطه اور ته ور واچوې نو نرمه به شي. وی دې اور نه زیات قوت والا بل شی شته؟ وی او هغه اوبه دي، اوبه پې ور واچې اور به مړ شي. وی دې اوبو نه زیات قوت والا بل شی شته؟ وی هغه هوا ده، او هوا راشي دا اوبه آبي بخاراتو کې شي والوزي. وی دې هوا نه زیات قوت والا بل شی شته؟ او
هغه یو مسلمان انسان دی چې هغه الله په نوم باندې صدقه وکړي نو په هغې باندې په دنیا کې انقلابات راځي. دا د عرشي نه قوي دی. انسان چې د الله د رضا لپاره صدقه وکړي، د الله په نوم ورکړو کې انقلابات په هغې باندې راځي. نو غرونه مضبوط دي او دی لکه د میخ په دې ځمکه ور ټک وهل. اوتاد د وتد جمع ده میخ، نو میخونه یې پې ټک وهل. دا په ځمکه دپاره چې موږ ته ښکاري نو دا د هغې میخ ټوپی پاتې ده. نور میخ اوږد څونه یې ځمکه کې به څونه ور ډوب شوي، او دا د میخ بهر ټوپی ده. نور خدای ته پته چې ځمکه کې به دا غر څونه ورننوتي وي. نو وخلقناکم ازواجا، من پیدا کړی تاسو ازواجا جوړې جوړې. الله آدم علیہ السلام یوازې پیدا کړ، بیا د هغه د نفس نه د هغه د ګچې پختینې حوا بی پیدا کړله. نو چې دواړه پیدا شو نو د هغې نه رستو وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، د دې دواړو نه بیا خواره کړل په دې دنیا کې نارینه او زنانه. نو الله پاک جوړې جوړې پیدا کړل. جوړې سره پیدا کړل، وی جوړه د دې دپاره پیدا شوله چې دوی د یو بل سره آرام او سکون حاصل کی. ومن آیاته ان خلق لكم من انفسکم ازواجا. سورہ روم کې الله فرمایي دا الله د قدرت په نشاناتو کې یو نشانی دا د ان خلق لكم، چې ستاسو لپاره پیدا کړي دي من انفسکم ستاسو د نفسونو نه ازواجا بیبیانې، هم تاسو له بیبیانې پیدا کړلې تسکنو الیها، دې دپاره چې دا نارینه د خپلې بیبي سره سکون حاصل کړي. د نارینه د سکون دپاره زنانه د هغه بیبي الله جوړه پیدا کړې ده. وخلقناکم ازواجا، الله وی من پیدا کړلې تاسو جوړه جوړه. وجعلنا نومکم سباتا، من جوړ کړی دي ستاسو دپاره خوب سباتا، آرام او راحت. ټوله ورځ به ستړې ستومانې، خو چې شپه راشي او خوب وکې نو ټوله ستوماني دې ووتله. ثبات ستړیواله ختمول، آرام راحت. وجعلنا الليل لباسا، او دا شپم جوړه کړې ده لباس. څنګه چې انسان په خپله کپړه کې دا خپل بدن پټوي، نو دقه شانتې د شپې په دې توره تیاره کې پردهداري ده. کم کارونه چې د پټولو لایق دي عموما هغه په شپه کې کېږي. او حسی طور باندې هم د کپړې اغوستل د شپې زیات وي، ځکه چې د شپې موسم یخ وي نو بنده په ځان کمبل او بستره وغیره راواچي ځان پټوي. نو دا شپه لباس ده. وجعلنا الليل لباسا، شپه چې ده نو دا الله وی ما د لباس پیدا کړ، په دې لباس کې ځان پټې نو په دې شپه کې پټ شولې. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نه چا تپوس کو وی دا نکاح د شپې تړل ښه دي که د ورځې؟ جایز خو دواړه دي، د شپې نکاح هم تړلی شي او د ورځې. هغه ورته د شپې نکاح تړل بهتره ده. وی څه دلیل دی؟ وی دا دلیل دی کنه چې وجعلنا اللیل لباسا، الله وی دا شپه مې دله لباس پیدا کړ، شپه لباس ده. او د زنانو په باره کې الله فرمایو هن لباس لکم، دا بیبیان ستاسو لباس دی. وانتم لباس لهن، تاسو د هغوی دپاره لباس یې. نارینه زنانه دپاره لباس دی او زنانه د نارینه دپاره لباس دی.
څنګه چې په لباس بنده پټیږي نو داسې د ګناه د کارونو نه سړی د ښځې په وجه د ګناه نه پټ شو، ښځه د سړي په وجه د ګناه نه پټه شوله، د ګناه د کار نه بچ کیږي. نو زنانه او نارینه د یو بل لباس دی او شپم لباس دی، د دې وجې د نکاح د شپې تړل بهتر دی. د ورځې هم جایز ده، د شپې خو بهتره وي د شپې ده. وجعلنا الليل لباسا، من جوړ کړی د شپه ستاسو د پاره لباس. وجعلنا النهار معاشا، جوړ کړی د من ورځ معاشا د ګټې، دا ورځ د ګټې د پاره دی کې به کاروبار کې ذریعه معاش. عموما کاروبار او ګټه دا د ورځې کېږي، په دې ځان له خپل بال بچ د ضرورتونه پوره کېږي او د زړه اطمینان او سکون په حاصلېږي. وبنینا فوقکم سبعا شدادا، من جوړ کړی دي ستاسو د پاسه سبعا شدادا، هو مضبوط اسمانونه. سبعا شدادا اسمانونه چې ډېر مضبوط دي، د کم وخت نه چې پیدا دي تر اوسه پورې چې ته رنگ روغن وغیرہ هیڅ نه غواړي، پلستر وغیرہ نه غواړي، نه را غورځېږي نه را دوړېږي، هیڅ هم نه کېږي. وبنینا فوقکم، من جوړ کړي دي ستاسو د پاره ستاسو د پاسه سبعا شدادا، او مضبوط اسمانونه. او اسمانونه دا یو د بل د پاسه دی او قط په قط دي. وجعلنا سراجا وهاجا، او من جوړ کړی دی نور سراجا وهاجا، یو چراغ چمکدار. دا چراغ دی رڼام کوي، او د چراغ سره تو هم شته دی. سراجا وهاجا رڼام کوي، ګرمیم کوي او چمکدار چراغ دی. وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، وانزلنا من نازل کړي دی من المعصرات ماء ثجاجا، د اوریځو نه اوبه ډېرې. معصرات نچوڼي کېدونکې، نچوڼي کوونکې، دا اوریځې نچوڼي شي اوبه ترې راشي، اوبه ترې راتوي شي، یا دا هواګانې نچوڼي کوونکې دي. وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، من نازل کړي د اوریځو نه اوبه ډېرې ډېرې. په شیبو شیبو باران د اسمان نه د اوریځو نه راځي. لنخرج به حبا ونباتا، دې لپاره چې موږ را وباسو به په دې اوبو باندې حبا دانې ونباتا او سبزیانې. شینکې په زرغونی شي، باران وشي، دانې پیدا شي، غلې پیدا شي، شینکې پیدا شي. وجنات الفافا، او باغونه، جنات باغونه، الفافا په دې پاڼو کې انغسته. دا پاڼې دومره ډېرې لکه چې دا باغونه د انغستی د پکې دومره ګڼې وي، یعنی ډېر ګور ګور باغونه ګڼ. یا دا مطلب دی چې د دې یوې ځمکې نه مختلف قسم ونې او باغونه پیدا کېږي. نو دې کې الله عظیم الشان قدرت او د هغې نشانات بیانېږي. الله داسې قدرت والا، حکمت والا دی، نو چې دا دونه څیزونه پیدا کولی شي، نو تا دوباره نشي پیدا کولی. حساب کتاب د پاره تا ځان ته پیش کولی نشي. خو دې کې د الله حکمت دی، یو عظیمه کارخانه الله روانه کړې ده، او د دې به نتیجه د قیامت پر ښکاره کېږي. ان یوم الفصل کان میقاتا، بېشک ورځ د فیصلې. ان یوم الفصل، بېشک ورځ د فیصلې. کان میقاتا، دا یو مقرر وخت دی، د فیصلې وخت یو ورځ الله مقرر کړی ده. نیکانو ته د نیکۍ بدله، بدانو ته د بدۍ بدله جدا جدا به ورکړي شي. او په دغه ځای کې به بیا اجتماع او اشتراک نه وي چې په یو ځای کې د ټول خلک راجمعي. نیکان به یو طرف ته شي، نو بدان به بل طرف ته شي. وامتازوا اليوم ایها المجرمون،
مجرمان به یو بل سره جدا شي. په دنیا کې دا یو نور او یو سپومه، یو هوا او یو ځمکه او یو اسمان او دا تمام مخلوق پکې سریږي، خوراک کوي، نیک او بد یو ځای سریږي. نو په قیامت کې داسې یو ځای نه، هلته به جدا جدا وي. ان یوم الفصل کان میقاتا، بشک روز د فیصله کان میقاتا، مقرر شوی وخت دی. دې ته یوم الفصل وی، جدا جدا وی. یوم ينفخ فی الصور، پکمرت چې پشپېلې کې به پوکي وهلی شي. فتأتون افواجا، نو تاسو به راځئ افواجا، ډلې ډلې، مختلف جماعتونه به راځي، ډلې ډلې به راځئ. نو دا افواج د فوج جمع ده، ډلې. وی د قیامت پر ورځ به درې لښکرې روزي، درې قسمه خلق به راشي. یو فوج به داسې وي چې په خېټه ماړه او ښکلی لباس او په سورلی سواره به وي، میدان حشر ته به راشي، ښه ماړه او په ښکلې جامه پټ او په سورلی سواره، میدان حشر ته راځي به. دا یو ډله ده. دویمه ډله به پیاده را روان وي، میدان حشر ته به راځي. او درېیمه ډله به داسې چې نسکور به دا مخونه پې په ځمک لګېدي او دا خپې به پې د پاسې وي، دا مخ به په ځمکه راښکېشي را روان به. نو دا درې قسمه لښکرې به وي. او بعضې روایاتو کې راځي چې دا ډلې او دا فوجونه به 10 قسمه وي. او بعضې حضرات فرمایي چې په میدان حشر کې بے شمیره جماعتونه وي، د خپل عمل او د کردار په اعتبار باندې به د هغوی ډلې او ګروپونه جوړ شوي وي. نیکان ځان له په هغې کې مختلفې ډلې او بدان ځان له مختلفې ډلې. اوس نیکان چې دي هغې کې مجاهدین ځان له ډله ده، مونځګزارو ځان له ډله ده، زکات او خیرات والا ځان له ډله ده، تهجد گزار د ځان له ډله ده، د عالمانو د ځان له ده، د شهیدانو د ځان له ده، د ماشومانو ځان له، داسې ډلې. په دې ګناهګارو کې بیا ځان له ډلې دي، د شرابیانو ځان له ډله ده، د غلو ځان له ده، د جوارګرو ځان له ده، د هر عمل په اعتبار ځان له ډلې دي. په کافرو کې هم ډلې، په مؤمنانو کې هم نو بې شمېره ډلې او جماعتونه دي. نو تأتون افواجا، تاسو به راځئ ډلې ډلې. یوم ينفخ فی الصور، په کمرت چې په شپېلې کې به پوکې ووهلی شي. فتأتون افواجا، پس تاسو به راځئ ډلې ډلې. وفتحت السماء، اسمان به کلو کړی شي. فکانت ابوابا، نو دا اسمان به دروازې دروازې شي، اسمان به ټوټې ټوټې شي، ځای په ځای دروازې دروازې. یوم تشقق السماء بالغمام، اسمان به ټوټې ټوټې شي. او بیا به فرشتے هم راشي. وسيرت الجبال، روان بکړي شي دا غرونه. فکانت سرابا، دا به چمکدار شګې غوندې وي، دا غرونه به زرې زرې شي. او بیا به سراب ښکاري. سراب څه ته وایي؟ د اوړي په دې غرمه کې چې روانې او مخکې د شګو میدان د طرح ښکاره شي، د انور شعاګانې پرې راځي، هغې نه یو قسم چمک پورته کېږي. تږې سړی چې ورته وګوري دا خو سیند راغی، اوبه دي، چې ورنږدې شي هغه اوچې شګې وي. نو دا د لرې نه دا چمکدارې شګې چې د اوبو ګمان پې کېږي، نو دې ته سراب وایي، او په پښتو کې دې ته شګوګل وایي. شګوګل. نو دا غرونه به څنګه وي؟ فکانت سرابا، دا غرونه بس سراب جوړ شي، چمکدار شګې. ان جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا،
بیشک جہنم کانت مرصادا دا با پا انتظار کی وی دا چا پا انتظار کی وی للطاغین دا شریران پا انتظار کی ما آبا چی دا با ٹکانا دا دوزخیانوی دا شریرانو ٹکانا کمزے دوزخ نو دوزخ دا شریرانو انتظار کی دا دا غی ٹکانا لابثین فیہا احقابا دی بدرنگ تیرون کی وی پا دی جہنم کی احقابا دیر زمانہ احقاب سو دیر اگدہ زمانہ نو دی دیر اگدے زمانے تا احقاب ویلی کی گی دا دا حقبتن جمع دا زمانے دراز حقبتن اور دا دے مقدار کے مختلف اقوال لی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئی یو حقبہ اتیا کال دا او ہر یو کال 12 میاشتې دی او هر میاش 10 ورځې ده او هر ورځ 1000 کاله ده یو حقبه اتیا کاله ده او یو کال 12 میاشتې او میاش 10 ورځې او بیا دا یو ورځ 1000 کاله ده تقریباً 2 کروڑا اتیا کالا یو حقبہ دا 2 کروڑ 88 لاکھ سال دا یو حقبہ دا نو دا سے 100 زل احقاب بتیرے گی خدا کافران بدا دوزخ را ازینا لا یخرج احدکم من النار پتاسو کی یو کسب دا اورنا نروزی حتی یمکث فیہ احقابا در سوچے پکی احقاب نی تیر کڑی دیر حقبے نی تیر کڑی والحقب 87 سنتا او یو حقبا صدا پاسا اتیا کالنا کل سنت 360 یوما ہر یو کال 375 روزی 360 مما تعدون چتا سے شمیرے نو 360 روزے دا کال شلے خو ار روز چدن دا بیا 1000 کالوی اولا صدا پاسا لفظ پا حدیث کی راغی یو حدیث کی وصر دا پاسا نری ویلی بلکہ صدا پاسا اتیانی نو دا حقبہ یا احقاب دا یو دیر اگدی زمانے نم دے تفسیر بیضاوی وی دہور متتابعہ اغا زمانے چھ پر لپسی دے انہا ختمی گی بس سما خبر دارا چھ خالدین فیہا ابدا چربم تیروزینا کفار بسوزی پا دوزخ کرتے خارج بنشی عاصی مسلم بسی خارج فضل پہ بیا اوگانا گناہگار بندہ اب تنوزی او کافر وما هم بخارجین من النار دیبت خارج کی گی نا نو احقابا سو دیر زمانہ بیا دیر زمانہ چی دا غیر ختم دو امکان نشتا دا دا چا دا پارا دا دا طاغین دا پارا دا دا اہل ہوا دا خواہشات نفسانی دا تابدار دا پارا ان جہنم کانت مرصادا للطاغین بے شک دا جہنم چدی نو دا بپا انتظار کیوی للطاغین ما آبا دا شریرانو ٹکانا لابثین فیہا احقابا دی بدرنگ تیرون کیوی پدے کے احقابا سو دیر زمانہ لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا لا یذوقون نبسکی دا کافران فیہا پدے دوزخ کے بردن یخوالے صد مزد یخوالی بنوی ولا شرابا او نبد اسکل سوی
الا حمیما مگر گرمی شیدلی او بدومره گرمی چې په بڑاسه د مخسر من ویل کیږي چې کل متلاړي شي کلمې به ویل کیږي او بیگی بته وغساقا او وینځوي د دوزخیانو بس کی جزاء وفاقا دا بدل دوی پورا پورا دا انهم كانوا لا يرجون حسابا بیشک دوی امید نه لره د حساب دا دونه سزا ولې ورکي امید نه لره د حساب وکذبوا بآیاتنا کذابا نسبت دروغ وکاو بآیاتنا زمن آیاتنا تا کذابا په نسبت دروغ کول سره انکار وکاو تکذیب وکاو وکل شیء احصیناه کتابا هر یو شی منګ شمیرل دي پلیکلو کې هر یو شی د الله په علم کې لوح محفوظ کې لیکلي پروت دی ورته وی فذوقوا پس اوسه کې تاسو فلن نزيدکم الا عذابا فلن نزيدکم منګ به نزیاتو تاسو ته الا عذابا مگر عذاب بدر تزیاتو سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا صدق الله العظيم سورة النبأ دیرشم سپارہ یو دیرشم آیات مخی آیاتونو کې د کافرو د دوزخ سزاګانې ذکر شوي او د آیات مبارک کې د مؤمنانو او متقیانو کامیابی او د هغوی انعامات الله پاک ذکر کوي ان للمتقین مفازا بشک د متقیانو پرهیزګارو بندیانو د پاره مفازا مراد مندلی کامیابی او مراد مندل حدائق و اعنابا باغون بوی حدائق د حدیقه جمع باغونه وأعنابا أو أنقر بوي وكواعب أترابا وكواعب أو پیغلی بیبیان أترابا همزولي نو عمر خشتا بیبیان چاگه بدا دی جنتیانو سرو سرا با عمر کی برابر وی اطراب هغه مرګري چې په یوځای په خاورو کې لوبي کړی وي د تراب نه دی دا ماشومان په دې خاورو کې لوغړيږي را لوغړيږي او لوبي کوي دا امزولي وي نو د جنت بیبیانې د دې جنتیانو سره به هم عمر وي د جنت د سړو وسونه عمري چې بیبیانې به هم عمر وي نو د جنت نارینا او زنانه دواړه دا به د 3 کالو په عمر کې وي په دنیا کې دا 3 کال عمر نو دا بندا هټا کټا برابر طاقت والا وي
دا دینا کم عمر والا هم پس کې نه دی او چې رستو زیات عمرې نام کمزورې دی نو د جنت والا کسان دا په عمر کې برابر وي د 33 کالو او نوجوانان به وي په جنت کې به بوډاګان نه وي جنت کې نه بوډا شته او نه پکې بوډۍ شته پیغمبر علیہ السلام ته یو بوډۍ راغلی و ورته وی چې زه به جنت ته ځم پیغمبر علیہ السلام ورسره خوشطبي کوله وی بوډۍ به جنت ته نه ځي هغه په ژړا شو چې بوډۍ جنت ته نه ځي نو زه به څه کوم په ژړا شو پیغمبر علیہ السلام بیا تسلي ورکړله چې دې دا مطلب نه چې ته به نه ځې ته به ځې خو ته به پیغلې نو بیا خوشحاله شوله مزاح او خوشطبي پیغمبر علیہ السلام کړی ده نو داسې خوشطبي چې پاغې کې د چا دل آزاری نه وي او دروغ پکې نه وي نو داسې خوشطبي جایز ده که پیغمبر علیہ السلام ته یو ځل یو صحابي راغی مالا اوښ راکا چې ته په سفر زمن اوښ راله راکا نو پیغمبر علیہ السلام ورته وفرمایي د اوښې بچی به درکړم د اوښې بچی نو هغه ته د اوښې په بچی څه کومه اوښې بچی د هغه ذهن کې چې ورکوټې څاروی به راکړي نه ځان له ګرځې نو ما به څه اوسي وی زه د اوښې په بچی څه کوم نو پیغمبر علیہ السلام وفرمایي چې ولې هر یو اوښ د اوښې بچی نه دی سره دا خوشطبي وسره کړو ادا سي دې بوډۍ سره هم خوشطبي کړو چې بوډۍ به جنت ته نه ځي نه په جړا شو چې جنت ته نه ځم نو سبا بیا وتا دا واخه کول لپاره وته وضاحت وکړي چې بوډۍ به جنت ته ځي خو بوډۍ به نه وي پیغله وي واحد ان للمتقين مفازا حدائق واعنابا بشک متقیان او بندیانو د پاره مفازا کامیابی و مراد مندلی حدائق و اعنابا لجنت باغون بی و اعنابا او انگر بی و کواعب اترابا نوجوانان بی بیان هم عمر بی و کأسا دهاقا او پیاله د شراب و ڈکی بی شراب طهور پاکیزه د جنت شراب او داغه پیاله با ډکوي دهاقا ډکا لبریز بوي نیمګړي نیمګړي پیاله نه په جنت کې به پیاله ډکوي او په دنیا کې کله ګرمه چې څوک درکې نه سره ډکه پیاله ماخله در باندې بتوي شي دا چيو صفاتنا کم کم دی نو چې لبریز وی او لبسیز وی او لبیز وی دا خپل چې لبیز لبن چې په پکې ډیر وی لبیز او لبریز چې پیاله ډکوي لبسیز چې شونډې سوځي په یغه چې بسوک دار چا خپل خپل مزاج دی د بازو دغه مزاج دی دا چا بد دینه پټ شانت مزاج وي په دنیا کې پیاله لګه کما پکار دا در باندې بتوي شو په جنت کې د الله سره پینه پورا پیاله وي هلته د باندې تويږي نه هلته د نزياتي کیږي نه هلته بل لبریز وي او په دنیا کې دار چا خپل مزاج دی څوک ډکه غواړي څوک ګډ ګډ وګوره توې بنا د سکلو شي شربت وغیرہ چې د تملو شو یو خو په سړی بوج کیږي دې کیږي ناغه نه چې نه بوج کیږي نو د فیشن د پاره وګوري ویخ کې سپرې دینا بوتل کې ګلاس کې پیاله کې ویخ کې وا پرې دینا ځکه دا خلک دې توي او دا نعمت ته توي ولې دي وکأسن دهاقا پیاله د جنت د شراب و غیره دا دهاقا ډکه ډکه بوي لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا نبا اوریدوی فيها پجلت کې
لغوان بیهوده خبره ولا کذاب او نه دروغ. جنتیان په جنت کې بیهوده خبره بنا اوري، بکواس او دروغ به پکې نه وي، یو بل سره به جګړه نه وي، دروغ وینا به پکې نه وي. نو جنت داسې دی چې په هغې کې غلط شي، پلید شي، د آزار شي به نه وي. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. جنتیان بنوري په جنت کې لغوا بیهوده خبره ولا كذابا و ندروغ. جزاء من ربك عطاء حسابا. دا بدل به ستا د رب د طرفنا عطاء حسابا، ورکړه د الله په حساب باندې به وي. د الله د طرفنا ورکړه او په حساب دا. جزاء من ربك عطاء حسابا. جزاء د جنت د نعمتونو ذکر چې کېږي نو د مؤمن د پاره به دی کې جزاوي او عطوا به وي. جزاء او عطوا. د نعمتونو اول جزاء ذکر شولا، جزاء اعمال، ورپسې عطاء ربانی دا. جزاء من ربک، ستا د رب د طرف نه به جزاوي، وپسې عطاء دا به عطواوي. نو دا جزاء او عطا د دې خپل معنا دا ده چې جزاء هغه ته وایي چې هغه د څه بدل وي. جزاء دا بدل ته وایي، او عطوا چې دا د الله د طرف نه ورکړه خو بے بدله. عطوا بے بدله ورکړه او جزاء په بدل باندې ورکړه. نو دې دواړو کې خو تضاد دی چې دا په بدل ده او که بې بدله ده. دواړه ذکر وشو. د څه شي بدل جزاء او عطوا بغیر د څه بدلې نه بطور انعام ورکړه. قرآن پاک دا دواړه لفظ راوړو نه پدې کې یو اشاره ده چې جنت ته داخلېدل او د جنت نعمتونه صرف په شکل او په صورت کې د ظاهر په اعتبار دا د جنتیانو د نیکو عملونو بدله ده. په اعتبار د ظاهر صرف صورتن د نیک عمل بدله ده. په حقیقت کې دا عطاء ربانی بلا بدل ورکړه د الله ده. حقیقت دا دی چې دا ستاسو عمل بدله نه ده، خو ظاهري شکل او صورت یې دا دی چې تا نیک عمل کړی دا د هغې بدل دی. او نور حقیقت په اعتبار دا خالص د الله مهرباني او ورکړه ده. دا ځکه چې انساني اعمال د دنیا د عملونو د نعمتونو بدل نه جوړېږي. انساني اعمال د دنیا د نعمتونو بدل نشي جوړېدی. د آخرت د لازوال نعمتونو بدل بس جوړ شي. د دې زړه د اپریشن چې کېږي نو لکونه روپۍ پې لګي. اخر عمر کې د زړه فرق راشي او اپریشن وکړي لکونه روپۍ ورکړي نو څوک جوړ شي او څوک ترې مړ شي او اپریشن کې مړ شي. نو چې دا یو ځل ستا د زړه د جوړېدو دپاره لکونه روپۍ ولګېدې نو دا ټول عمر چې د دا زړه جوړو نو تا خدای له څه ورکړي چې دی دله دا زړه جوړ ساتلی تر اخره پورې. ټول عمر یې دله دا سترګې روغې درکړې دي چې په اخر کې پړندېدو راشي نو څونه لکونه روپۍ پې لګې چې دا نظر مې برقرار شي. نو دا پیدایش نه تر دې اخره پورې چې دله دا نظر جوړ کړو د دې تا خدای له څه ورکړي دي. دا غوږونه د دنیا ټولې خبرې اوري چې آخر کې درانه شي نو په غوږ لاس کېږي او بیا هم کار نه کوي، بیا ورته آخر کې ماشین ولګي. نو دا ټول عمر بې ماشینه چې دا صفا صفا اورېدل دی کول نو دې د خدای له څه ورکړي دي؟ هېڅ شی نه. نو په دنیا کې چې دا کم نعمتونه تعالی الله درکړي نو دا ستا د نیکو اعمالونو حساب کتاب چوکې
نو ستا نیک عملونه کم دی او دا نعمت زیات دی نو د آخرت لا زوال نعمتونه ستا د دنیا په عملونو نه کېږي نو دا ستا د عمل بدله نه ده دا عطاء ربانی ده نو د جنت نعمتونه دا د الله فضل او کرم دی حدیث مبارک کې راځي چې هیڅ څوک د خپل عمل د وجه نه جنت ته نشي تللی تر څو چې الله په فضل نه کړي نو صحابه کرام عرض کوي د الله رسوله ته هم د عمل په وجه جنت ته ولدي او زم د عمل په وجه نشم تللی تمام د الله فضل به نو زبزم جزاء من ربك عطاء حسابا دا لا زوال نعمتنا جزاء من ربك دا جزاء او بدل دستا دا رب دا طرفنا عطاء خدا عطاء بلا بدل ورکل دا الله دا او دا حسابا دا دیو معنا دا جدا سے حساب جغستا دا پارا کافی کیگی حسابا عطاء کافیا کثیرا دا سے ورکلا کہ تمام ضروریات تے پکی پورا کیگی دا عربو محاورہ دا احسبت فلانا دا دے سمانا اعطیته ما یکفیه ما ولا تمر سوال کرل چراغ دا پارا کافی شو احسبتو دون سمی ورکرل چا ولا کافی شو حتی قال حسبی بس نور مراکا و بس دے دا حسابا کافی کېدل او دویمه معنا د حساب اندادا چې دا په معنا د موازنه او د مقابله راځي نو د دې مطلب بیا دا شو چې الله جنتیانو له سور کوي نو د اغوی د عمل په حساب باندې په رحمتونه او نعمتونه نازلي یعنی د عطا کې درجات دي نو چې چا کې اخلاص ډیر دی نو دا هغه اخلاص د وجنه په ډیر رحمتونه دي او چا کې چې اخلاص دا غینه یو کوټه کم دی نو د دې ایسه رحمتونه به دا غینه کم وي اوس بزان ته وګورو لکه صحابه کرام ته وګورو نو د صحابه کرامو اخلاص ډیر زیاتو نو اغیله په لږ عمل ډیر زیات ثوابونه ورکړي او هغه عمره اخلاص زمنګ نشته نو موږ بدون نه نو دیو جنا پیغمبر علیہ السلام فرمایي چې زما یو صحابي د الله په لار کې یو مود خرچو کی مود تقریبا یو سیر نو چې یو صحابي یو مود یعنی تقریبا سیر خرچو کی د الله په نوم او د صحابي نه غیر بل یو مسلمان هغه د احد د غر برابر خرچو کی نو د صحابي د یو مدبت نه زیاتی یو صحابي یو سیر اوربشي یو سیر غنم خرچ کړ د الله په نوم باندې خیرات وکړ صحابي یو سیر غنم خیرات کړ اوربشي خیرات کړ د موجوده زمانه یا تر قیامت را بزرگان چې دوی کې اخلاص شتا او دوی د احد د غر عمر خیرات وکړي نو د غیر صحابي د احد غر او د صحابي سیر اوربشي د سیر اوربشي به زیاتی وزنداري دي کې اخلاص زیاتو نو د حساب دا مطلب چې د ارچا د عمل په حساب باندې پاغوی به رحمتونه راوړي جزاء من ربک عطاء حسابا دا به بدلوي ستا د رب د طرفنا عطاء حسابا او دا به ورکړه د الله د طرفي په حساب د عملونو د بنديانو یا دومره ورکړه وای چې د بنده تمام ضرورت په پاغه باندې پوره کیږي رب السماوات والارض وما بينهما الرحمن دا غرب د اسمانونو رب دی او د زمکه هم رب دی وما بينهما
او سچ د اسمان او د ځمکې په منځ کې دي نو دا هغه ټول رب دی الرحمن چې دغه الله رحمان دی بے حد مهربان دی نو دا الله مهرباني ده چې جنت ته مؤمن داخل شو نو دا الله پاک رحم چې پچا باندې وشو نو هغه ته دا الله مهرباني ملو شولا نو په عمل نه ده که بنده د خپل عمل په وجه د عذاب نه بچ شو دام ګران کار دی دا نعمتونه خو جدا خبره ده نو نعمتونه او جنت دا د الله په فضل دی دا د الله مهرباني ده چې الله دا نعمتونه ورکوي لا یملکون منه خطابا مالکان او اختیارمن ندي دا بندیان منه دا الله سره خطابا د خبرو کولو سره د دې چې الله ډېر مهربان دی او د عظمت او د جلال د وجنه د الله مخکې څوک خبره کولای نشي لا یملکون منه خطابا د الله مخکې اختیار نه لري د خبرو کولو او دا جمله جزاء من ربک عطاء حسابا سره کولګي نو معنا ودا شي چې الله چاله څومره درجه د ثواب ورکړي پاغه کې د چا مجال نشتا سوال نه پیدا کیږي چې څوک دا تاسو کې چې دا تل له دونه درجه ورکړي ادا مال دې دونه ولې رانه کړی او زره دنه کم امسو دا سوال نه پیدا کیږي لا یملکون منه خطابا د جنت په درجاتو کې چې کم تفاوت ته او فرق دی پاغه کې یو جنتی اختیار نه لري چې خدای سره خبرو کوي چې دا دله دونه ثواب ولې ورکړي او مال ولې دراکې دله ورکې دی بل ولې نه ورکې دا اختیار څوک نه لري لا یملکون منه خطابا یا دا مطلب دی چې میدان حشر کې بغیر د اجازت نه الله سره څوک د خبرو اختیار نه لري او دا اجازت د خبرو په محشر کې بعض اوقاتو کې بعض ځایونو کې به بعض خلکو ته کېږي بعض ته باندې کېږي د خبرو اجازت بچاته وی چاته بنوي کله به وی کله بنوي لا یملکون منه خطابا بندیان طاقت نه لري اختیار نه لري الله پاک سره د خبرو کولو یوم یقوم الروح والملائکة صفا فکم رز باندې چې ادریږي روح او ملائک صفا قطار قطار روح نه مراد جبرائیل علیہ السلام او ملائک عام ملائک دی نو په دې عام ملائکو کې جبرائیل علیہ السلام ځان له ذکر کو ذکر د مرتبه د نور نه زیاته ده د عظمت شان د اظهار د پاره مستقل ذکر د اوشو عامنا خاص ذکر د اوشو او بعض روایاتنا معلومیږي چې روح د الله یو عظیم الشان لخر دی چې فرشتي نه دي د فرشتو د انسانانو د پیریانو نه غیر یو بل مخلوق دی یو عظیم الشان لخر دی د الله هغه ته روح وای هغه روح او عام فرشته دا ټول براشي او قطار قطار بني او بدريږي قطار يوم يقوم الروح والملائكة صفا فكما الرز باندې چې او بدريږي روح په معنا د تمام جاندار راځي چې تمام جاندار به عمودريږي ملائک به عمودريږي یا روح هغه خصوصي لکر د الله هغه بم ادریږي فرشته بم ادریږي یا خاص جبرائیل علیہ السلام او عام فرشته ټول به ادریږي صفا قطار قطار لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا لا يتكلمون خبر بنكي الا من مگر اغثوك اذن له الرحمن کہ اللہ جنو میں رحمان دے گا وتحكم کی وقال صوابا او دی خبر درست کی خبر درست کړی وی دا خبر اجازت بچاته کیږي چې په دنیا کې سم خبره کوي
سم خبر کما لا اله الا الله محمد رسول الله دا کلمه چې چاویل ده سم خبره کړی دا نو دې کلمې والا به سفارش کوي او دې کلمې والا د پاره به کوي کلمې والا به سفارش کوي یعنی نیکان بزرگان د کلمې خاوندان چې الله بخلی دی او لوی درجه ورکړي دا دوی به سفارش کوي او چاله به کوي چې دا کلمه چاویل ده هغه ګناګار دی هغه له به کوي چې دا کلمه نه ده ویل هغه لاړو سفارش کوي نه لا يتكلمون خبر بنكي الا من مگر اغثوك اذن له الرحمن چې الله چې نومي رحمان دی امر کړی وي حکم یې کړی وي وقال صوابا او د سم خبر په دنیا کې کړی وي ذلك اليوم الحق دار وز حق دا سچ ورځ دا حق ورځ دا فمن شاء اتخذ الى ربه مآبا فمن پس اغا سوک شاہ چی اغواری اتخذ الى ربه چی انیسی خپل رب طرف تا مآبا ٹکانا خپل رب طرف تا ٹکانا انیسی نو کدا چاقوخی چی رب طرف تا ٹکانا انیسی نو ٹکانا دی انیسی اینا انذرناکم بے شک من یرولی تاسو عذابا قریبا دا یو عذاب نه چې هغه نږدې راتلونکی دی یو آفت او یو عذاب چې نږدې راتلونکی دی یوم ينظر المرء ما قدمت یداه فکم رز باندې ينظر المرء چې سړی به نظر کوي ګوري با ما قدمت یداه هغه ست چې وړاندې را لېږلي دي لاسونه دده نیک عمل کړی دی که بد عمل کړی دی هغې ته به انسان ګوري ویقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا وای به کافر انسان یا لیتنی های افسوس کنت ترابا کاش چې زه خاورې وې یا خو زه اړو پیدا نه وې چې مخکې څنګه خاورې ومه نو مقصې به خاورې ومه او یا چې انسان جوړ شما نو په حساب کتاب کې د گرفتار نه وي خاورې شوي دی وي یوم ينظر المرء ما قدمت یداه فکم رز باندې ان ينظر المرء چې هر انسان به نظر کوي ګوري به خپل عملونه ته په خپل سترګو باندې به ویني چې څه عمل یې کړی دی هغه عمل به ټول دا بنده په خپل سترګو باندې ویني فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره کله په اندازې د یوې ذرې عمل یې کړی د خیر یره ابه ویني ومن يعمل مثقال ذرة شرا یره نو که شر یې کړي ابه شر به ویني او که خیر یې کړي نه خیر به ویني او دې عملونو له الله پاک جسم ورکی شکل به ورکی او دا بنده به ورته ګوري نو د دغه ورځې نه مراد د محشر ورځ ده یا د مرګ ورځ ده د مرګ پر ورځ باندې اوم انسان ته خپل عملونه ښکاره شي او یا په برزخ کې به د خپل عملونو آثار او علامې ویني ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا وای به کافر انسان یا لیتنی كنت ترابا کاش د خاورې وي د قیامت پر د تمام روی زمین یو اواره تخته به جوړ شي او انسانان پیریان په دې ځمکه پیدا شوی زناور دا ټول به راجمع شي که دې زناورو په یو بل باندې په دنیا کې ظلم کړي نو هلته به بدلې واخیستې شي زناور په دنیا کې ظلم کړي په بل زناور یو ښکرور لګېدلی او بل بې ښکرو یې وهلی دی نو ته خو یې بس د دنیا کې تېره شو ده او په قیامت کې به دا زناور هم پیدا شي او الله عدل او انصاف کوي نو دا ظالم زناور چې دی نو دا مظلوم زناور به خپل بدل هلته والي
نو بیا به ورته خاورې شي، کونو ترابا خاورې شي، نو دا زناور به ټول خاورې شي. نو دغه وخت کې به دا کافر تمنا کوي یا لیتنی کنت ترابا، کاش چې زم خاوره وي، چې د حساب کتاب او د جهنم د سزا نه خو بچ شوی وي. کافر انسان وي یا لیتنی کنت ترابا. ګوره دا خرو ټټوان وغیرہ یو بل نه بدل واغشت نو خوره شو، نو دوزخ نه خو بچ شو. نو که زم د زناور په شانته وي او اوس زم خوره شوی نو خبو. نو دا کافر د ډنګرو نه بدتر، اولئک کالانعام، دوی د ډنګرو په شانته، بل هم اضل، بلکې د ډنګرو نه هم بدتر دي. ځکه ډنګر خو خوره شو، د عذاب نه خو بچ شو، او د عذاب نه بچ کیږي. یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، وای به کافر کاش زه هم خوره وي، یا خو پیدا نه وي خوره وي، یا چې پیدا شو نو بیا د زناورو په شانته وي چې بیا خوره وي او د عذاب نه بچ وي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.